يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. اے اہل الکتاب ویلے تو سے د ابراہیم علیہ السلام په باره کې جګړه کوي، حال دا چې تورات او انجیل نو نازل شوی مگر د هغه نه وروسته. آیا نو ویلې د عقل نه کور نه وخلی؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تو سے تا چې په کومې شیانو علم و په هغه کې خوم شبعسنه وکړل، نو ویس په هغه خبره کې ویلې جګړه کوي چې تو سے تا د هغه هیڅ علم نشته او الله تعالی پیږي او تو سے نه پیږي. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ابراهیم علیہ السلام نه یهودی و او نه نصرانی او لیکن حنیف پوخ توحید ولا مسلمان و او لا مشرکون څخه نه و. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. بشکا په خلق کې ابراهیم علیہ السلام ته زیات نږدې خامخا هغه کسون دي چا چې د هغه تابعداري کړې دو او دا نبی دی او هغه کسون دي چې ایمان یې راوړی دی او الله تعالی د مؤمنانو دوست دی. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. په اهل الکتاب کې وډاله د توسې د گمراهي کول ارزو لري او هغه یوازې خپل ځانونه گمراه کوي او شعور نه لري. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. اے اهل الکتاب ویلې د الله تعالی په آیاتونو کافر کېږئ حال دا چې توسې د هغې د حقانیت گواهی ورکوئ. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. اے اهل الکتاب ویلې توسې حق د باطل سره ګډوډ کوئ او توسې حق پټوئ حال دا چې توسې پوهېږئ.